خوالي او ورته نور ټوپک سالاران او د دې وطن څخه چې تغذیه شوي دي او پړسېدلي دي یا پړسول شوي دي دوی هغه خلک دي چې هېڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې یو سیاسي نظام موجود وي یو خپلواک نظام موجود وي چون دوی بیا نشي کولی چې خپلې فابریکې او خپل هغه پیسې چې په توره پیدا کړي دي هغه سپینې کړي هغه ځان ته مثلا هغه د هېواد ټولو اوسیدونکو ته افغانانو ته جوات دي د دوی دپاره د افغانستان ملي ګټې مهمې نه دي د دوی دپاره د افغانستان نظام مهم نه دی د دوی دپاره څه مهم دي هغه څه مهم دي چې دوی یې غواړي او دوی په دیکتا په ولسمشر او یا په نورو دوی څه غواړي مثلا چې یو څه مشخص سي دوی لکه څنګه چې ویل زه 10 ولایتونه 15 وزارتونه 10 سفارتونه او دې ته ورته یعنې هغه څه چې دوی وایي هغه څه دي چې د ملت ټول مخالف دی ورسره هغه د چا دپاره غواړي هغه د ځان دپاره غواړي نیم حکومت دی غواړي آیا دا ورسره کیدی نیم حکومت خو اوس هم د دوی دی نیم حکومت خو د دوی دی ولې شکایت لري چې ولسمشر موږ ته حق نه راکوي نه ګوره نیم حکومت خو ولسمشر ورکړی هغه خو د دوی سره معامله کړې په اول کې ولسمشر نیمه خولۍ د عبدالله په سر وریښي ولې بیا هم دوی وایي چې ولسمشر دیکتاتور ده خو کیسه دلته ده چې دا نیم حکومت چې ساتلی دی او ولسمشر ترې ډارېږي نور هم ترې غواړي او ولسمشر نور هم ورکوي څنګه چې هغوی لږ خوله خلاصوي او نور هم واک ورکوي علت یې څه دی علت یې دا دی چې ولسمشر ډارن و ولسمشر د هغه ورځې څنګه چې دغه قانون په پښتنو پلی که څنګه یې په محمد نور پلی وای هېڅ مشکل به نه وای ګورئ په هغه وخت کې چې دوی لاریونونه کول ګوره یو مثال ته راځم لسونه زیاتو کلو کې یو والي نسي لرې کولی ولې دغه حکومت اقلا دغومره خو وښو چې اولې ورځ کې چلن جوړ کړی و عطا محمد نور ته چې زه دې لرې کوم بالاخره لرې سو دا نو زور نه دی څه شي دی ګورئ په اولو وختونو کې څو کسان پوډریان یې راوستل په کیږدیو خیمو کې کینول په یوه چرایي او بلو څلورلارو کې کینول پوډریانو پیسو یې راوستي وو دا د پلونو لاندې چې ناست وو دا خلک یې راوستل او یا هم ټوپک سالاران و وسلې به ورسره یا خلک یې راوستل ولسمشر یې وډار کړ د څو کسانو څخه واک یې نیم که ورڅخه ویې پېژانده چې ولسمشر ډارن دی که ولسمشر ډارن نه وای همالته به یې ځواب ورکړی وای همالته به یې ورته ویلي چې ما ګټلې ده ما د ولس زه د ولس په رایو راغلی یم ته څه کاری چې معنی نیموي جانکیري ته به هم داسې ویلي وای او ده ته به هم داسې دغه مخالفین پنځه واکي دا بیا په څه معنا ګورئ مخالفین یې اوس هم پې زده کړې ده پرون هم پې زده کړې وه او د فشار هم چې ورکوي علت یې همدغه دی چې ولسمشر غني پېژندلی و او پېژندلی دی پرون په بلخ کې بیا چوته شوه تاسو ولیدل چې په بلخ کې د ارګ څخه یې په ټانک کېنوو سړی یې ولېږه هلته یې د اموني قماندان که خلک یې زخمیان کړل خلک یې ووژل مګر 15 ورځې وروسته همغه کس چې عطا محمد نور غوښت همغه یې بیا بیرته کېنوه دا په څه معنا لري پوډریانو موضوع تاسو یاده کړله تحلیلونه داسې هم کېږي چې دا له لاسه پرېښودل شول چې نړیوالو ته وکړي چې دغه اشخاص خو دغسې رقم ملاتړ لري تر څو دوی اصلي څېرې را بربنډ سي فکر نه کوي دا هم یو ښه سیاست و دا هېڅ سیاست نه و واک یې ترې نیم کړو 50% واک یې ویوړ اجرای ریاست ته 50% واک یې ترې ویوړ عطا محمد نور راجګېږي د 50% د غني د تلې څخه نور هم غواړي د هغې نه یې محقق هم غواړي د هغې نه یې لومړی معاون هم غواړي دوهم معاون هم غواړي دلته چې وځپل شول پښتانه وځپل شول لکه اوس چې ځپل کېږي دا یې راجګ شي د پښتنو په ولایاتو کې یو کس راونیسي په هغې حکومتداري قوي کوي خو بالاخره د عطا محمد نور له دې موضوع سره تاسو موافق یاست چې باید وطن دوست او وطن ته ژمن خلک د دې پرېکړې په مقابل کې راپورته سي وطن دوسته سیاسیون په افغانستان کې اوس د 11 چې وینه په دې کې به یو دوه نور ټول پدرام دوی دي ټولو ته معلوم دي چې پدرام دوی دي اما بله مسله د دې خوا چې د غني مسله ده هغه مخکې وویل چې غني غیر قانوني خپلواک نور هم وغځوه او ورسره څنګ کې دلته مصلحتونه وو د مصلحتونو په اساس باندې چې دلته ملي ګټې مهمې دي زه په نظام غږیږم زه په ملي ګټو غږیږم زه د یو طرفدار هم نه یم او نه چا سره روابط او اړیکه لرم